1500 فرشتې د جبریل علیه السلام په کمان کې وي، هغه جرنیل، او 1500 فرشتې د میکائیل علیه السلام په کمان کې وي، هغه جرنیل. او صحابو لیدلې وی دا فرشتې چې راکوزېدې نو مونږ ته دا سترې میږي ښکارېده. ما په خپل یو غر لیدلی د بدر په مقام سره خوا کې چې په کم غر دا فرشتې راکوز شوي دي هغه تکې سرې شګې، تکې سرې یو شان د شګو ډېرې دی، یو غر راکوزې شوي 1500 جبریل علیه السلام مشر، د 500 میکائیل علیه السلام مشر، دا زر فرشتې خوراله حضور پاک ته ودرېدې د الله رسول ته چې فکر ونه کړې هغه زر دي زر مونږ دادې راغلي. که ستا ملګرو سره وصله نشته فرشتو سره شته، خو الله دې فرشتو ته ویلي جنګ به تاسو نه کوئ، تاسو صرف مسلمانانو له ډاډ ورکئ او لږ لږ وهئ، فضربوا منهم کل بنا، داسې معمولي ډب ډوب کوئ لغوندې چې مسلمانان ډاډی در سره. زر فرشتې خورالې ودرېدې. رب العالمین ورته بیا څه وایي؟ انی آیت میر ممدکم ب3,000 من الملائکة منزلین، وی 3,000 نور تیارې فرشتې ولري. د سراقه 3,000 دي نو 3,000 مام تیارې ساتلې، او که د کورس 15,000 هغه دروغجنه خبره بالفرض رښتیا شي نو قرآن شریف کې الله وی 5,000 نور فرشتې هم تیارې وي. فکر وځي زر په میدان کې غي دي، زر مې درته راوستی 3,000 ولاړې دي درته، 5,000 ورپسې شاته نورې ولاړې دي، که ضرورت پیښ شو دا در سره دي. خو جنګ په تاسو کوم، تماشه کوه اوس چې څه کېږي. چې کله جبریل علیه السلام راغی نو شیطان خو وپېژنده چې دا خو جبریل علیه السلام دی، نو شیطان دی د سراقه ابن مالک په شکل راغلی دی او د ابوجهل لاس یې نیولی چکر لګی، ابوجهل سور کې دی، خو چې فرشتې یې ولیدې شیطان نو د ابوجهل نه لاس راخ که. ابوجهل ورته وایي څه کې لکه خیر دی؟ وی انی ارا ما لا ترون، وی زه چې څه وینم تاسو یې نه وینئ، اوس به درته پته ولګي. شیطان خو همدغه دی په الفلام ورابي دی که را مې وستی باز داسې مې وځرولی چې اوس نه تښتېدی شي او نه کامیابېدی شي. لاس یې ترې راکړو چېرته ځې؟ مونږ یو قوم ته وي ځای چې ځو، وی چېرته لاړې؟ خو شیطانانو که نه، وی چې تاسو زه څه وینم هغه فرشتې رالې، تاسو یې نه وینئ زه چېرته وټینګېدی شمه. بس هغو ته لاړ. ابوجهل حق حیران شو، قوم ورته وی چې ګوره مونږ درته ووایو چې جنګ نه کوو او تا وی جنګ کوو. هغه د هغه سراقه خو شیطانو په شکل د سراقه سره د قوم نه لاړ، دوی سره دوی خپې لګي وخوېده. جنګ چې کله شروع کېده نو عتبه په دوی پیغور ورکوي ستا زوی دی ځکه جنګ نه کوې. هغې اوس پرې معلومه شترمر وزر یې دلته لګولي دي او ټوپۍ په سر نه وه، په سر یې وتړه او توره یې واغېسته او اواز یې وکړه خپل لور ته، وی شیبه راوځه. شیبه یې راوړه. یو یې زوی دی ولید، وی ولیده راوځه. ګوره بهادري دې ته دا زما له پیغور راکوي، اوس ګورو به چې پیغور څوک کامیابېږي. نو ورور یې مو ویسته او زوی یې مو ویست، درې وه. دا به قانونو کې د جنګ نه مخکې به یو بل سره دي پرزونې کولې، د عام جنګ نه مخکې یو په یو. نو چې چا به وګټله نو هغه به نور قوم بیا نو بیا به عام جنګ شروع وي. چې څنګه لاړل نبي علیه السلام ته یې آواز وکړ، هل من مبارزین؟ عتبه ودرېد. شته څوک چې مونږ ته میدان ته راوځي؟ 3 کسان انصار فورا ووتل، 3 انصار ووتل، صفونه برابر دي. عتبه ته تپوس وکړو څوک یې؟ یو یې د فلانکې انصاري، بل وی د فلانکې انصاري، بل وی د فلانکې. وی تاسو ځئ ما له مونږ له خپل قومیان راوباسئ، تاسو خو د مدینې. او آواز یې وکړه یا محمدو صلی الله اخرج الینا اکفاءنا، مونږ له هغه خپل دغه راوباسه، قومیان چې زمونږ برابر دي په قومیت کې راوباسه. حضور پاک خودم رورستی و زوی نبی علیہ السلام هم ترته وی قم یا حمزه، حمزه پاس، قم یا علی، علی پاس، قم یا عبیده، عبیده هم تر زوی دی. دواړه تر زامن
حضرت حمزه عبیده یو د تره زوی او زوم علي درې واړه وویستل چې څوک دا ونه وایي چې پردي وجني او خپل بچ کړي درې واړه یې پاس وی ځای ورځای په برکت ته خدای درې هغه مسلمانان درې دا کافر خو چې مخ به مخ شو حمزه رضی الله عنه چې په عتبه راغی یو ټس یې ورکړ نو عتبه مردار یو ټس سره یې غورځو علي رضی الله عنه په ولید راغی د عتبه په زوی باندې او یو دوه تورې یو بل والو کې ټس شو نو ولید یې مردار کړ او دا بل چې دی حضرت عبیده د حضور پاک بل تره دی هغه د شیبه سره مخامخ شو چې شیبه سره مخامخ شو نو دی لږ زخمی شو دا عبیده خو حمزه او علي په شیبه ور مخکې شو شیبه مردار کافر درې واړه مردار او حضرت عبیده رضی الله عنه زخمی حالت کې راوړه نبی علیہ السلام ته حضور پاک ولا بیا دعا وغوښته بیا وفات شو په مبارزه کې لومبې درې واړه چې درې واړه مردار مسلمانان خوشحاله شي چې دا لومبو پردونو کې خو مونږ ګټو ورپسې عام جنگ شروع شو حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه فرمای حضرت علی صاحب وای الله اکبر د صحابه ورونو ډېر لوی شان وی د قیامت په ورځ د ټولو نه لومبې به زه د خدای انا اول من یجسو بین یدی الرحمن للخصومه وی د قیامت په ورځ به د ټولو نه مخکې د خدای په دربار کې زه په کونډو پریوزم او خدای سره به زه مخامخ ودرېږم چې الله زه هغه یم چې ستا د پیغمبر په دین کې اول نمبر میدان ته زوتی درېږم للخصومه خصومت الله سره به باس کوم الله سره به زه باس کوم چې خدای پاک لومبې هغه ځایمه چې زه ستا د رضا دپاره د لومبي میدان ته وتې او ګټلې میدان زه به میدان کې ودرېږم د خدای عبدالرحمن ابن عوف صف کې ولاړم چې مې وکتل ښي طرف ته مې یو هلک ولاړ نوجوان چې مې ګس طرف ته وکتل یو بل نوجوان ولاړ جنګ کې خو سړی په ملګري ډاډي او خو د تورې جنګ و ده ټوپک خو نو وی ما وی خدای خیر پکې واچوي په ځان ویرېدم یو خو هم هلک دی دا بعضې خلک وي دا ماشومان نو ښه ماشومان به نبي علیه السلام جنګ کې نه پرېښوده د 15 کالو نه چې به عمر کم و هغه به جنګ کې قطعا نه پرېښود 15 کالو ته به چې عمر ورسېد نو هغه به جنګ کې و ماشومان نو ځوانانو ودونه هم کړي ځوانانو ودونه هم کړي خو د نورو خلکو په نسبت په عمر کې کم و وی ما چې خدای خوا کې خو مې لکان دي نه نوجوانان نا تجربه کار دي دا بس کې وی په دې سوچ کې یو را باندې سکوندار او لګول چې ما وته وکتل ما دې کاکاجي یا اتعرف ابا جهل ابو جهل پیژنې وی ما ورته چې ته پیسه کې ما تفعلو به ته پیسه کې وی ما اورېدلي چې زموږ د پیغمبر غټ دشمن دی که نن خدای ماله په ګوتو راکړې که نه نو یا به زه مخکې مرم یا به دې مخکې وجده دوه خبره وی خوا کې مې در سره رور دی ده ته به غږ نه کې وی دې کې را باندې هغه سکونډا راولګوله چې ما وکتل داسې کړې ما غوږ ورښکته کړه ما ته وی کاکاجي ابو جهل پیژنې دا خو د مدینې انصارو دوی کې ته نو لیدل ما وی او څه پکې وی یاره ما اورېدلي چې زموږ د حضور پاک کټ دشمن دی او که نن په ګوتو راغی که نه نو یا به زه مرم یا به دین وی قسم دې د هغې په وجود دونه خوشحاله شوم وی مې چې زه هلکان دي نوجوانان دي خو الحمدلله بادران خوشحاله شوم هم راته وی رور ته مې غږ مه کوه او دواړه رونه دي وی دی کې ابوجهل په اسره ښکاره شو او په دې سپونو ګرځي مې وینې هغه سړی وی یو دغه ستاسو ملګری دغه وی دواړو پې لکه د بازونو په شان ورغوټکه ورغلل پې او داسې مضبوط او چې د استې لاندې راغورځه جنګ شروع دی بیا دې یو پسې د حضرت معاذ رضی الله عنه پسې د ابوجهل زوی عکرمه ولګېد په دې تورې په دې لاس و دا لاس یې دې پرېږد
لیکن ګوره هغه په هغې کې هم لګیا دی جنګېږي لاس و پورې ویزان دی او بیا هم جنګېږي نو لاس تنګ کړی نو په دې لاس یې خپه کېښوده چک یې ورکړه ځان نه یې غورځو او بیا هم جنګېږي دې خو د هغه زخم نه خدای جوړ کړو وروسته بیا وفات شوی دی او هغه بل ورور حضرت معاوض رضی الله عنه هغه په دې جنګ بدر کې شهید هغه امیه تېره جمعه چې مې درته قصه کړې وه هغه نه راته و په څه طریقه ابوجهل ده ویسته چې راویویسته زه خو ښځې ته ویلي وو امیه وی ښځې راتښتم به ځکه حضور پاک زما په شان کې ویلي چې دې به مونږ وجنو زه به راتښتم دروازه کولو ساته هر ځای کې چې مې ځان له وتښته ابوجهل خو پوره شیطان و هغه ورته کسان لمسولي و پې کړي و چې ګوره دا کاکاجي ده نه ونته چې زه دې مرم او زه دې جنګ له ځم نو دې دې رانه سینګ پاتې نو دې ځای په ځای به پاسېده چې تښتمه هغه صحابه هلکان چې وو هغه کافران چې کوم هلکان وو هغې به ورته ولاړو تښتېدو ته یې نه پرېښود میدان ته ورسېد چې میدان ته څنګه ورسېده د ده او د عبدالرحمن ابن عوف هم دوستانه وه د عبدالرحمن ابن عوف ته دا آواز وکړو او صحابه ورپسې دي اوس او زوی یې ځان سره په اوښ شاته کېنولی دی صفوان یې د زوی نوم دی دواړه روان دې کې صحابه ورپسې شو حضرت بلال ولیده دا هغه ظالم و چې حضرت بلال د ده غلام و او په مکه مکرمه کې بلال سره هغه ظلمونه ده کول په شګو به یې سمله و په سینه به یې وله ګرمې تیږې ښودلې و جامې به یې تې ویستې و په لارو کې به یې راښکه ډېر ظلم یې پرې کړی چې حضرت بلال کله صحیح که نو حضرت بلال یو غونډی ته وخوته وی لا نجوت ان نجا امیه لا نجوت ان نجا امیه ای خلکه هغه دې امیه ګورئ چې په مکه کې په ما لوبې کولې که دی نن بد شو ګورې بیا زما خلاصي نشته بیا را د ګوتو له چته ورنشم دی ظالم ده صحابه کم دی وی هغه دی ورپسې شو چې ورپسې شو د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه له آواز وکړی عبدالرحمنه بچ مې که هغه ورته ما پسې راځه نو په منډه اوس خطا دی نبي علیه السلام لی بوځي چې حضور پاک لی بوځو چې امن وله ورکړي صحابه ورپسې راورسېدل نو چې راورسېدل نو دې پوه شو چې زما د اوښ دروند دي دوه کسه پې سواری وو او خوند نه کوي نو شاته خپل زوی له کېښود زوی یې شاته وغورځو زوی یې په دې وجه وغورځو چې یو به مې دا اوښ لږ سپک شي منډه به ووایي او بل دا صحابه ومې په دې زوی شي نو ما پسې به راونه رسي مرګ چې په سړي راشي که نه دا بوډا چې سب هم یاد یې که نه زوی یې ناجوړ وي خدایه دا بیماري په ما کې خدای جوړ کړي خدای دا بیماري په ما کې خدای ما را ده په ځای مړه کې نو اسرائیل علیه السلام وله راغی وی ټیم دې پوره دی وی روغ او رلدور پېژنې او که نه ناجوړه مې زوی دی او را دې ما پسې نو دا د چا په سر مرګ نه راغلی خدا ډېر ګران کار دی نو زوی له دیکه ورکړه صحابه پرې راغله زوی خو هلته مردار که ده پسې شو بیا ورپسې راورسېده وی عبدالرحمن ابن عوف ته آواز وکړه څوک یم وی د اوښ نه ټوپ ته د اوښ نه یې ټوپ کړی هغه پرې ځان ورغورځو عبدالرحمن ابن عوف او صحابو ته یې نه به یې وجنی د دې نبي علیه السلام له بوځم صحابه وایي چې حضور پاک خو ډېر رحمدل دی که هغه له ورسېد خو بچ کېږي د دوی پاسه وي نه پاسم تی ډېر وسې په دی کې خو دې ته نه پاس ځان یې پرې غورځولې بس صحابو د لاندې نه پکې توره وړکوله په دا خیټه کې مردار یې دا مردار شو غټ غټ سرداران دا مردار شو په دې جنګ کې او یا کسان غټ غټ سرداران پکې گرفتار شو دونوي شو خدای پاک فتح مسلمانانو لور 14 کسان صحابه کرام پکې شهیدان شوي هم دي هغه د بدر په میدان کې دفن دي زه وله تلیم یو دیوال ته تاو دی په هغې کې قبرونه دي عریش په عربۍ کې سفر ته وایي هغه دی یو ډېر بهترین جومات سعودي حکومت جوړ کړی دی مسجد عریش ورته وایي زمونږ د دې فول جومات نه غټ جومات یو لوی حال یې جوړ کړی جنګ کې خدای پاک مسلمانانو له فتح ورکړه نبی علیه السلام ترې وکلم په جهاد کې کامیابي لمونځ ته نظر به نه څه
3 ورځې په هغه میدان کې ایسار 3 ورځې چې څوک دغه نه وایي چې پته یې وموندو که نه لاړه څه پته 3 ورځې ایساره بیا حکم وکړه او یا کسان کافران مردار شوي او غټ کافران نو بدل کې یو لوی کریو پخوا دا اوس هم په دې قبایلي علاقو کې غټ پیانې اوبه پکې په دودونو لاندې غټ پیانې دا ټول د یو شلو کې یو شل اوبه پکې نه وې او ډېر څښاک وینځ ته چې د څښاو بړې پکې دا دې کوي ته وغورځوې ټول یې کوي کې وغورځوه یو دغه امیه چې و دې غټو او نور پړسولی و نو دې کې راپکنو اندامونه سې جدا کېدی کوي ته نه شو رسېدی نو حضور پاک فرمایي زه باندې دلته خاورې مورې ورواړوې پټې کړې کوي کې واچو نو 3 ورځې پس نبي علیه السلام مبارک راغی د پی پیغام وکړ نو نومونه یې والاخیستل ای ابو جهله ای عتبه ای شیبه ای فلان کیه یو نوم بخاري شریف کې دی ای فلان کیه نومونه ویستل وی تاسو مونږ سره چې خدای کوم وعده کړې وه خو مونږ سره خدای پوره سره مونږ سره د مدد وعده کړې وه مدد یې راته تاسو سره چې خدای کوم وعده کړې وه هم د سره پوره کړه اوس خوشحاله یې په خدای په هغه وعده وکنه زوره نه ورکوي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته وی د الله رسوله ته چې چا سره خبرې کوې خو تش وجودونه دي روح پکې نشته وی خو ستا خبره نه اوري نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل ما انتم باسمع لما اقول منهم وی دوی چې زما خبره څنګه اوري هغسې تاسو نه اورئ تاسو بیا هم په دنیا کې موجود یې سوچ او فکر بل طرف ته په دنیا کې او د هغې ټول سوچ اوس ما طرف ته متوجه دی هغوی یې ستاسو نه ښه اوري تاسې داسې نه اورو زورونه یې ورکړه نبي علیه السلام باقیو تښتېدل او یا کسان مردار شو او یا ګرفتار کړل رالل مدینې منورې چې دا اویا کم ګرفتار کړل دې کې هم غټ سرداران نو نبی علیه السلام مبارک صحابو سره مشوره او په جري سره څوک حضور پاک د جبریل علیه السلام سره هم پکې مشوره کړې صحابو مختلف رایې ورکړې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه رایې دا وه چې صاحب فدیه به ترې والو جرمانه او پرېږدی د حضرت ابوبکر صدیق ډېرو خلکو مدد مرسته وکړه او مرسته سره یې ده وی صاحب زما خبره به دې خوښه نه شي وی نه وایه وی زه خو یم چې دا اویا واړه وجل غواړي او داسې به یې نه وجم هر یو کس به خپل رشته دار وږي د الله رسوله زما پکې ماما دی زه به دا ماما وجنم د حضرت ابوبکر صدیق پکې زوی دی به زوی وجني د حضرت علي پکې رور دی عقیل او خپل رور وجني او د الله رسوله ستا پکې یو تره دی عباس او یو دی زوم دی ابوالعاص ته به دا وجنو هر سړی به خپل رشته دار وجني چې موږ نن الله ته دا وښایو چې خدای ستا په مقابله کې موږ نه پلار پیژنو نه تره پیژنو نه زوی پیژنو نه ماما پیژنو او واقعي په دې میدان کې دننه د حضرت ابوبکر صدیق زوی دی میدان ته راووت هل من مبارز دا چې څوک ما ته میدان ته راوځي نو پلار خو د زوی اواز پیژن حضرت ابوبکر چا نه تپوس وکړو وی د اواز د عبدالرحمن نه دی وی دی کنده بس تورې د اکران ورکړه ورمنډه یې کړه وی ده زه میدان ته درده حضور پاک کلک ونیوی ته به نه ورځو بلکل دی ور قسم په خدای صحابو د دین دپاره هغه قرباني ورکړی چې تر قیامته پورې به مور راوړې داسې قرباني ورکړي نه بیا پلار پیژنده حضور پاک ته خو مینه ده هغوی وه زموږ څه مینه ده خو دین خو قرباني یې دې کړې ده زموږ څه قرباني د اسلام خو ننګ او غیرت هغوی کړی دی موږ په اسلام کم ننګ او غیرت وکړو اوس یو ګوره دغه دی که نه موږ له چیلنجونه راکوي حرامیان قرآن شریفونه زموږ سوځوي چیلنج یې راکوي پروس کال یې په امریکا کې قرآن شریف وسوځو اوس هغه حرامي بیا وایي نور به سوځو
مونږ له چیلنج یې راکړی چیلنج او د مسلمانانو د قیدیانو په ګوانتانامو به کې قرآن شریف راواخیست او په لیټرین کې د هغوی په مخ کې وغورځو. مونږ له چیلنج یې راکوي مونږ ایسن نشو. مونږ د دې سپېره کافر سره اوس هم مدد کوو، مونږ ورسره دوستانه تعلقات لرو. غیرت هغه دی چې کوم غیرت په صحابه کرام کې و. خدای پاک داسې غیرت په مونږ کې پیدا کړي. دې ته غیرت و په دین من. مونږ خو د غربي مازر هم جومات ته نه ځي. مونږ خو د پیغمبر شکل هم خپل نه که. مونږ خو د پیغمبر پټکي ته سپک ګورو. مونږ ته خو د پیغمبر جامه که سپک ښکاري. مونږ خو د پیغمبر په مصله چې راته کوم ولاړ دی هغه پسې هم کنځل کوو. مونږ خو د پیغمبر دین چې په کومه مدرسه کې ښودل کېږي هغه مدرسې ته هم دښمني کوو. زمونږ به د حضور پاک سره د قیامت پر ورځ ملاقات نه کېږي. مونږ به ورسره نه مخامخ کېږي. دا ټولې خبرې به مخکې راځي. ګورې مونږ لا دا پاتې نه دي. مونږ د پیغمبر د دین لپاره څه قرباني ورکړي او څه محنت هم وکړه. مونږ وایي زه بس هر سړی پیشه او کل دیني پیشه او لنډه خبره هم ذکره زه هر سړی خپل قبر کې سملی. دا ټیک ده چې هر سړی خپل قبر کې سملی، خو د پلار نه به د بچو تپوس کېږي، د مور نه به د بچو تپوس کېږي، د قوم د مشر نه به د خپل قوم تپوس کېږي. دا زه نه یم، دا حضور پاک فرمایي کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. حضرت عمر فاروق وی زه هر سړی به خپل رشته دار وژني. عمر ډېره سخت څپې کړله. صرف په صحابه کې یو کس د عمر ملګرتیا وکړه، باقي نورو ټولو یې سید قیدیت والو پرېږدله. حضور پاک د جبریل علیه السلام سره مشوره وکړه. جبریل څه چل وکړم؟ وی اختیار ستا خپل دی چې څنګه دې خوښه یې هغه وکړه، څنګه دې خوښه. خو دا صحابه دې پوه کړه چې فدیه واخیسته او پرې یې ښودل. خو دا اویا دي، اویا به کال پس ستا د مرګرو نه مري، اویا به مري. نبی علیہ السلام صحابه ته وی ولې که فدیه م واخیسته او پرې م ښودل نو اویا به تاسو کې کال آینده کال مري. صحابه وی دا خو ډېره ښه ده چې مونږ یې مړه شو خو جنت ته به لاړ شو. ګر مونږ خو د مرګ نه نه یېرېږي. فدیه ترې واخیسته. بیا چې د فدیه اخیسته هغه عجیبه وه. سوال جوابونه یې مکې ته ولېږل چې دوی پسې فدیه راولېږې. نو د یو فدیه راتله او نبی علیه السلام ته پیش کېده. دا د فلانکي فدیه د صاحب ابه خوشی کړ، دا د فلان کې دا به خوشی کړ. حضرت عباس رضی الله عنه د حضور پاک تر دی د چې راوسته دونه وسره مینه د دومره او د پټ مسلمان وو چې د یو صحابي دا ورکړه تقسیم کړل په صحابه وی لاسونه ولو تعالی چې د نو نه تخصیصو کوي. نو د پیغمبر علیه السلام چې په کم کور کې شپه وه هغې سره دیوال نه پورې غاړه دی یو صحابي سره د ټوله شپه زبیرګي کول. ام المؤمنین وی د مسلمانانو مور پیغمبر علیه السلام له خوب نه ورته. خدای ولې خوب نه ورځي او ټوله شپه پریشانه و خوب نه ورته. بیا چې ما معلومات وکړل نو د عباس بیرګي اورېدل، لیکن انصاف پکې دومره دی چې چاته نه وي چې د عباس ولې زبیرګي کوي. نو بیا وی زه لاړم د هغه کور والا نه مې تپوس وکړو چې عباس بیرګي کوي څه چل دی ناجوړه دی. حضور پاک ټوله شپه بې خوبه دی چې هغې وکتل لاسونه یې وله سخت تړلي وو، د هغې د وجې نه یې زبیرګي کول. نو بیا وله هغوی لاسونه نرم کړل. نو چې زبیرګي یې قلاړ شو نو نبي علیه السلام له خوب ورغل. خو سفارش یې وله نه کو چې قیدیان به یو شاني سفارش بني. نو سال عباس ته وایي کاکا ته به دوو کسو فدیه راوړې، یو د خپل ځان یو د رواره د عقیل. غریب دی، یو د ځان یو د عقیل. دی ورته وایي رواره تا ته پته نه ده چې زه مسلمان یم؟ وی ظاهر کې د کافرو سره په ډله کې مونږ نیولې. دله نرې خدای خبر، نرې خدای خبر. او فکر مه کوه که مسلمان او مونږ د نه فدیه واخیسته خدای به بدل درکړي. خو مونږ نیولې کافرانو سره په ډله کې. ځان به م ورکوې د رواره به دې به ورکوې. وی رواره تا ته پته نشته چې ما سره مال نشته؟ غریب وی نشته د سره؟ وی نه. وی چې کله راتلې ستا ښځه ام الفضل زما چاچي هغې له دې بټوه ورنه کړه، تا ورته ونه وې چې که جمدې رالم بیا به یې ماله راکې او که مړ شم نو ستا نه خو نه دې ده ورکړې. ای رواره وی زما د قسم په خدای وي چې رښتونی پیغمبر د دغې بټوې نه یو زه خبر یم، یو ته زما ښځه خبر ده، یو ته الله خبر دی، ته خدای خبر کړې ښه.
د خدای پیغمبر. ابوالعاص یې ورته رامخکې کړ، زوم و د پیغمبر علیه السلام. حضرت زینب بی وه، ابله په مکه کې ده، وی ته هم فدیه راولېږه. سوال جواب الله چې فدیې کله پیش کېدلې نو حضرت زینب چې د حضور پاک لور وه هغې هم فدیه راولېږله د خاوند. انصاف خدای کن. نو هغې له حضرت خدیجې رضی الله عنها یو امیل د واده په وخت کې غاړه کې اچولی و، چې دا کله ودېده امیل یې ورته غاړه کې اچولی. نو هغې د ناز نه هغه خپل امیل هم په هغه فدیه کې کېښه او حضور پاک له دا اشاره ورکړه چې ته زه د لورې ما نه هم فدیه غواړې د خپل زوم نه. نو چې کوم امیل زما مور خدیجې ما ته اچولی و هم پکې واله. نو چې پیغمبر علیه السلام ته د ابوالعاص فدیه صاحب د ابوالعاص فدیه ده چې ویې کتل هغه امیل پې د پاسه پروت. نبي علیه السلام سترګو کې اوښکې راځي. هغه د هغې د واده هغه حالت او حضرت خدیجه رضی الله عنها هغه منظر ورته رامخکې شو. تاسې ورته کتل د ته صحابه خو پوه شو. وی صاحب ولې د دې خوښې د ده دا فدیه به مو واپس کړو او د عباس ته به مو واپس کړو. ناخلو چې ستا تره دې کاکا دی وی نه چې نورو نه علم دینه به ملو. وی ښه ده د ابوالعاص ته به واپس کړو. وی نه که مو خوښوي نو د امیل به ورته صرف واپس کړو. دا زما مشرې بیبي دې ته په غاړه اچولو دا به واپس یو ته واپس. ابوالعاص باندې شرط ولګو وی دې وخت کې زما لور تا سره په نکاح کې د ګناه ده. اوس د کوم وخت مې درکوله جایز اوس دې وخت کې شریعت آرام کړي ته کافرې مسلمانه. نو پتا شرط دا دی چې ته ورسې زما لور به ما ته واپس کړي. وی ډېره قیدیان یې ټول واپس. او هغه زینب رضی الله تعالی عنها په اوښ سوره کړله او رخصت یې کړه. یو ظالم کافر و هغه وله دیکه ورکړه د اوښ نه یې راغورځوله په ګېډه ماشوم هغه هم ضایع شو. مدینې منورې ته بیا نبي علیه السلام در ورسېد. رب العالمین فرمائے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. وی تاسو ډېر کم وی، وسله کمه وه، افراد کم و، بیا هم د سره خدای مدد کړی دی. فاتقوا الله د خدای نه ویریږئ. هر وخت په زړه کې د الله یره پیدا کړئ نو خدای به د سره مدد کوي. نو شکریه به ادا کوئ لعلکم تشکرون. بار بار به سره خدای مدد کوي، شکریه به ادا کوئ. نن مسلمان څومره ډېر دی. نن د مسلمان تعداد د کافر د هر درې نه زیات، د یهودیانو نه مسلمان زیات دی، د عیسایانو نه زیات دی، د هندوانو نه زیات دی، د جاپانیانو نه زیات دی، د روسیانو نه زیات دی، د چینیانو نه زیات دی د مسلمان تعداد. او نن مسلمان په وسله هم پوره دی. دا هم نه چې وسله ورسره نشته. غټه وسله اټم بم نه مسلمان سره شته، غټه وسله میزایل دی هغه مسلمان سره شته، او مسلمان سره ایمان هم شته. او دریابونه چې کم نهر سویز دا د مسلمان په دی دا داسې دریاب دی چې دا یورپ او دا بل طرف ملاوی د مسلمانانو په حدودو کې دی. که دا نهر پې دا دریاب یې پې بند که دا نهر د دوی یو بل سره کنکشن ختم. یورپ په میان نیم شو، یو بل سره کنکشن ختم. تیل نن مسلمان سره دی چې د دنیا نظام نن په تیلو چلیږي. سونه نن مسلمان سره ده چې د دنیا تجارت په سونه چلیږي. ګیس نن مسلمان سره دی چې ستا نظام ټول په ګیس چلیږي. لیکن مسلمان بیا هم د کافرو د لاسه وال ټکول خوري. داسې ده که فلسطین کې دی وال خوري، په عراق کې دو خوړل، په افغانستان کې دی خوري، پاکستان کې دی خوري، په بوسنیا چیچنیا کې وال دی خوري، په فلسطین کې دی خوري. ولې هغه ایمان چې کم پکار دی هغه نشته. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. الله وی کتاب په ایمان په سچ ځان کې پیدا کړ. کله کې ایمان چې په خدای کم یقین دی نو بیا به ستا کامیابي وي او د دشمن بني. زموږ نن نشته. ولې نشته؟ زموږ ټوله بروسه اعتماد نن په یورپ او په امریکا دی، په مدینه او په مکه نشته. زموږ حکمران طبقه چې دلته د خولې نه خبره وباسي د امریکې زنده باد وبس، او چې منډه وي نو امریکې له منډه وي، او چې منډه وي چین له روس له منډه وي، د خدای کور له بیت الله له د پیغمبر علیه السلام کلي له منډه نه وي. اعتماد په خدای پکار دی. نن د مسلمان چې څومره په دې کافرانو اعتماد دی، د دې په نیو اعتماد هم که دوی په خدای وکړو، په رب العالمین وکړو، هېڅ بم دی.
بل منځ کې سره اخته یو دشمن ته مزې او فایدې اخلي. دا مونږ ته خدای مثال ښیي که نه کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة باذن الله چې د خدای مدد د سره بیا غوله لویه ډله نشته. که ته وایې یاره ټکنالوژي وسله نو جوړه دی که ټکنالوژي که ملکونو عربو سره لږې پیسې دي لږ دولت خو سره نه دی لږ تیل خو سره نه دی د تماچې د سرو زرو ګرځئ او یا د یو شیخ پکې یو جز دی پکې ځان له مستقل ګرځئ ځان له مستقل او تختونه او کټونه سرو زرو دي نو جوړ دی کې ټمبم او میزایل کنه چا منې کړی دی پیسه خو ډېره د مسلمان سره ولې نه جوړی جوړی ته نه جوړ او بل وسله په کار ده دا خو ټکنالوژي ده لیکن د هغې نه علاوه د بدر صحابو سره وسله کمه وه نورو سره ډېره وه اعتماد په خدای و لویه خبره لعلکم فاتقوا الله خدای نه یره ده خدای نه یره په اړه کې نشته نه د حکمران طبقې شته او نه زمونږ شته که زمونږ د خدای نه یره په اړه کې راله تقوا نشته کن پرې ګناه کرپشن رشوت داکا څومره ظلمونه شروع دي هر یو چې راځي ظالم د بل د پاسه دی پاکستان کې تر اوسه پورې هغه د بجلیګر مولوي صاحب غوره وه تر ننه پورې سړي دوی رانغی خو چې کم راځي د بل د پاسه یو چې کوم ټکس لګوي بل د هغه نه زیات لګوي عوام یې تباه او برباد کړل ویست کړلې دا وینې د عوامو اوس دې حالت ته وګوره موجوده حالت څوک یو څوک بل څوک وعده به یو کوي یو کوي به بل څه هیڅ نشته ازاله به پرې وبخې لکه د خدای یره نشته خدای دې زمونږ او زمونږ حکمران طبقې په زړه کې د خدای یره پیدا کړي زمونږ کله د حکمران طبقې او زمونږ جوړ د الله سره راغی او د الله سره هم کنیکشن برابر شو خدای شته که زمونږ یو مشکل هم پې پاتې شي دا تار دی د دې جوړ راغلی د هغه خولې سره نو خبرې کوي او که دا تار کټ شو جوړ ختم شو هلته نه بیا آواز نه خیږي نو زمونږ د خدای سره جوړ نشته د زمونږ د الله او د رسول سره جوړ راغی هېڅ هم پریشان نشته دا جوړ زمونږ راغی نو خدای دې زمونږ د الله د خپل ذات او د خپل پیغمبر مبارک سره جوړ پیدا کړي قرآن چې یو سپاره باندې تقسیم شوی وي دې کې ګناه شته او که نه څنګه یو سپاره باندې هېڅ ګناه پکې نشته دا د ختم دپاره خیر دی خلک تقسیم کړي کوم کسان چې جومات ته مخکې راشي نو په کار دی چې کوم کسان وروستو راشي د مخکې کسانو نه دې ځای نه قبضه کوي او مسله د دین دا ده چې کوم کسان راځي نو دوی دې مخکې کینی نو شاته کسانو ته به ځای خالي کېږي نو ټول ملګري به یو ځای کېږي کشران دې لږ د مشرانو خیال ساتي ماسخوتن ویترو پسې 2 رکعاته نفل په ناسته پکار دی او که په ولاړه ویترو نه مخکې پکار دی نبی علیہ السلام د ویترو نه پس په ناسته یو 2 رکعاته کړي اگر چې پیغمبر علیہ السلام به ویتر په آخره شپه کې کول نو چې ویتر به وکړ هغې نه پس به 2 رکعاته په ناسته کول نو په ناسته ځکه کول چې هغې به په هغه تهجد ډېر لوی وخت هغې شته په ولاړه ډېر زیات تلاوت به پکې کو بهر کې اوس که څوک ویتر ښه خدا دی چې تهجد پسې په آخره شپه کې وکړي او د ویترو نه پس 2 رکعاته وکړي په ناسته د پیغمبر هم تابعداري راله لیکن که په اوله شپه کې هم څوک ویتر کوي او د نبی علیہ السلام د تابعدارۍ په نیت په ناسته یو 2 رکعاته نفل کوي نو ښه خبره ده